چارواکي وایي د افغان هوایي ځواک او وسلوال پوځ د تازه بریدونو پر مهال بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر هغه پاکستاني پوځیان وژل شوي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جنګېدل. په لر او بر افغان وطن کې ټولنیز او سیاسي فعالان وایي افغانستان کې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو مړي د بلوچستان د جعلي بریدونو تر نوم لاندې ښخول کیږي. د پاکستاني ریاست او پوځ له لوري په نظامي ډګر کې د وسلوالو طالبانو ته استخباراتي، مالی، تجهیزاتي او بشري ملاتړ څخه وروسته اوس افغانستان د یاد هیواد تر تبلیغاتي هجوم او پروپاګند سره مخ شوی. د پاکستان تلویزیونونو، راډیوګانو، چاپي او ټولنیزو رسنیو خپل ټول تمرکز د وسلوالو طالبانو د جګړو انعکاس ته کړی او د ژورنالیزم د ټولو اصولو او مقرراتو خلاف د افغانستان حکومت او وسلوالو ځواکونو خلاف د دروغو تبلیغات او پروپاګند کوي. د پاکستان جیو نیوز، ARY، سما، دنیا او یو شمېر نور تلویزیونونه په پوره سپین سترګۍ د وسلوالو طالبانو ویاندویان خپلو برنامو کې میلمانه کوي او د افغان حکومت خلاف ورڅخه د لاوډ سپیکر کار اخلي. یو شمېر دیني عالمان او د چارو شنونکي وایي پاکستان یو جعلي هیواد دی چې هر وخت د ماتې دا خطر شته، نو ځکه خپله بقا د ترهګرو په تمویل، تجهیز او ملاتړ کې ګوري او د افغانستان پرمختګ د ځان پر وړاندې سترخند ګڼي. دوی وایي د افغان اتلو مبارزو او مجاهدو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د طالبانو تر نوم لاندې د پاکستان یرغل به بیا د شرمندګۍ او ماتې سره مخ شي او افغان دولت به د سیمې یو پیاوړی ځواک جوړیږي. چې چا طالب ته جدي لاره ورکړه او د پاکستاني ملیشو ملګرتیا وکړه چې چا ورته رهنمایي کړې ده د افغانستان په تاریخ کې د هغې نوم په داسو الفاظو لیکل چې دا هغه خائن دی، دا هغه غدار دی چې د افغانستان خپلواکي خرڅ کړی دی، د افغانستان تاریخ یې خرڅ کړی دی، د افغانستان ملت یې خرڅ کړی دی، د افغانستان سیاست یې تباه کړی دی، د هغې جایداد ضبط. په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه په دغه موږ او تاسو فکر وکړو په دغه جګړه کې نه یوازې دا چې رسنیز اصول هغه د ژورنالیزم د مسلک اصول تر پښو لاندې شوي دي. 40 کال نه ډېر دغه جنګ کېږي چې دغه جنګ دلته زموږ اساسي په هېواد کې دوام لري او دغه جګړې په برخه کې پاکستان تل دیني ارزښتونه هم هغه ته پابند نه دی پاتې شوی او دیني ارزښتونه یې هم په دغه برخه کې هغه تر پښو لاندې کړي دي او دغه جګړې و چې دغه جګړې دوام یې غوښتی په دغه برخه کې خپله پوره ژمنتیا ښودلې ده. د ټولنیزو رسنیو فعالان وایي د پاکستان د پوځ د تبلیغاتو څانګه یا ISPR چې د څو وزارتونو هومره بودیجه او زرګونه کارکوونکي لري خپله ټوله توجه د افغان دولت خلاف پروپاګند ته اړولې او د ټولو انساني او ګاونډیتوب د اصولو خلاف د ترهګرو د ملاتړ لپاره تبلیغات کوي. دوی وایي د پاکستان دولت د اسلام له نوم څخه غلطه او بده استفاده کوي او د خپلو ګټو لپاره کفري او اسلام ضد کارونه کوي چې یوه بیلګه یې د یهودي او اسرائیلي دولت سره پټه ملګرتیا ده.